دوستانو په دې ورستیو کې د ځوانانو علاقه‌مندي د کاروبار سره او د کاروبار د پیلولو لپاره ډیره سوې ده. ګورئ دوستانو، مخکې له دې چې کاروبار پیل کړئ یو ځل ځان وارزوئ چې تاسو د کاروبار لپاره آماده یاستئ. آیا تاسو کاروبار کولی شئ؟ که چیرې داسې فکر وکړو چې روین رحمانی، عبدالرحمن الکوزی، جاوید اندیش، یونس مومن، سعد محسنی، احسان الله بیات، سخی احمد پیمان، همدغسې شیرباز کمین زاده ورته نور خلک کامیاب دي، موږ هم کامیابېدی سو. ولی په هغه صورت دا امکان لري چې تاسو د کاروبار د پیل څخه مخکې ځان وارزوئ، خپل ضعف نقاط په قوت بدل کړئ. هر یو شی راځي کاروبار ته د کاروبار د پیل نه مخکې شرط دی چې باید ځان وارزوي. دوستانو، د کاروبار د پیل څخه مخکې تاسو باید په دغه څلورو برخو کې ځان وارزوئ. اول عمومیات دي چې جنرال انفارمیشن دی. دوم شخصي ځانګړتیاوې دي. دریم شخصي شرایط دی او یا هم پرسونل کنډیشن دی. څلورم ستاسو مهارتونه او تجارب دي چې ورک ایکسپیرینس او همدارنګه سکلز په نامه یادیږي. په دغه څلورو برخو کې تاسو ځان وارزوئ. لومړی عمومیات دی. په عمومیاتو کې دغه 5 پوښتنې حتما په هو او نه او همدارنګه یس یا نو باندې ځواب کړئ. اول، آیا تاسو چمتو یاستئ چې دغه کاروبار پیل کړئ؟ یعنی لومړی پوښتنه ستاسو د چمتووالي پوښتنه ده چې تاسو څومره آماده یاستئ. که آماده یاستئ یس ولیکئ او که نه یاستئ نو ولیکئ. دوهمه، آیا ستاسو کورنۍ او ملګري له تاسو ملاتړ کوي؟ په دغه برخه کې له تاسو مرسته کوي؟ که چیرې مرسته کوي یس ولیکئ او که نه نو ولیکئ. همدارنګه کوم کاروبار چې تاسو پیلوئ په دغه برخه کې تجربه لرئ؟ پخوا مو دا کاروبار پیل کړی؟ هو او یا نه ولیکئ حتما. څلورم، آیا په ټولنه کې ستاسو ملګري او کورنۍ تاسو دا ویلي دي چې تاسو یو ښه کاروباري شخص یاست یا کاروبار پیلولی شئ؟ دغه اعتماد په تاسو کیږي. پنځم، تاسو په دغه برخه کې څومره زده کړه کړې؟ ستاسو مهارتونه څه دي؟ یعنی لنډمهاله اوږدمهاله کورسونه مو نیولي دي او یا هم ستاسو مسلک دی؟ دغه پنځم ډیره مهمه ده. هر کاروبار چې پیلوئ دغه لپاره لږ زده کړه وکړئ. دوهمه برخه ستاسو شخصي ځانګړتیاوې دي. په دغه برخه کې دغه 8 پوښتنې حتما ځواب کړئ. ګورئ، لومړی پوښتنه دا ده چې آیا تاسو یو ښه رهبر یاست؟ د رهبرۍ خصوصیات تاسو کې شته؟ دوهم، آیا تاسو په خپل ژوند کې پریکړه نیولی شئ؟ ډیسیژن میکر یاستئ؟ دریم، آیا تاسو نوښتګر انسان یاست؟ څلورم، آیا نور په تصمیم نیونه یا پریکړه کې له تاسو مرسته غواړي؟ پنځم، آیا له سیالۍ خوند اخلئ؟ دوستانو، د سیالۍ په اړه، د سیال په اړه ما یو ویډیو جوړه کړې، پاس لینک یې وګورئ. شپږم، آیا تاسو پیاوړې اراده او شخصي انضباط لرئ؟ یعنی تاسو ډیسپلین لرئ، نظم لرئ، اراده لرئ؟ اووم، آیا د نورو سره په کار کولو خوند اخلئ؟ ډېر خلک دي چې وایي زه یم، زما لیپټاپ وي، زه خپل کاروبار کوم، وایي زه ډېر ګوښه‌نشین انسان یم، د ټولنې سره د خلکو سره زه کار نه لرم. تاسو کولی شئ چې د نورو سره کار وکئ. او اتم دا ده چې آیا تاسو یو ټولنیز شخصیت یاست؟ دریمه برخه شخصي شرایط دي یا پرسونل کنډیشن دي. دوستانو، دا ډیر ستاسو ژوند پورې اړه لري. په دغه شخصي شرایطو برخه کې تاسو دغه 5 پوښتنې حتما ځواب کړئ. لومړی دا ده چې آیا تاسو دې ته آماده یاستئ چې د 8 ساعتو څخه ډیر یعنی 12 ساعته کار وکئ، په رخصتیو کې کار وکئ، پنجشنبه او جمعه ونه ګورئ او کار وکئ؟ په دغه برخه کې تاسو خپل ځواب ولیکئ. دوهم، آیا تاسو د سختو فزیکي کارونو د ترسره کولو توان لرئ؟ دریم، آیا تر فشار لاندې کار کولی شئ؟ فشار مدیریت کولی شئ؟ په اغیزمنه توګه له فشار څخه مثبت استفاده کولی شئ؟ څلورم، ډیره مهمه ده دوستانو، آیا تاسو آماده یاستئ چې خپل د ژوند هغه سټنډرډ او یا هم معیار ټیټ کړئ؟ دا په دې معنی چې تاسو اوس موټر لرئ. کله چې کاروبار پیلوئ نو ضرورت احساسېږي چې تاسو خپل موټر خرڅ کړئ. یعنی تاسو دې توان لرئ چې یو وخت په موټر کې ونه ګرځئ، پیاده وګرځئ، په بایسکل وګرځئ، همدارنګه د ټکسي نه استفاده وکړئ. ستاسو د ژوند معیارونه ډیره مهمه ده. که چیرې ټیټولی شئ د کاروبار لپاره او دغه قرباني ورکولی شئ، ځواب ولیکئ یس یا نو. پنځم، ډیره مهمه ده دوستانو، تاسو دغه زړه لرئ چې
پانګونه وکړئ. هر انسان ځان ته یو سپما لري، ځان ته پیسې ټولوي او په سختو شرایطو کې ترې استفاده کوي. تاسو آماده یاستئ چې دغه سپما څخه استفاده وکړئ او پانګونه وکړئ؟ د پانګونې زړه لرئ؟ یس او یا هم نو ولیکئ. څلورم ستاسو مهارتونه او تجارب دي چې ورک ایکسپیرینس او همدارنګه سکلز په نامه یادیږي. په دغه مهارتونو کې څلور اساسي پوښتنې تاسو لرم، دا حتما ځواب کړئ. لومړی، آیا تاسو دغه کاروبار د پیلولو لپاره هغه لومړنۍ او اساسي معلومات او پوهه لرئ؟ یس یا نو ولیکئ. دوهم، آیا د کمپیوټر او ټکنالوژي سره آشنایي لرئ؟ ترې استفاده کولی شئ یا د کمپیوټر او ټکنالوژي د استفادې څخه خوند اخلئ؟ ډیری خلک داسې دي چې وایي زه په کمپیوټر نه پوهېږم، زه په عصري موبایل نه پوهېږم، ولا علاقه‌مندي نه لرم، دا ځان ته یو صفت ګڼي. دا غلطه ده. د ټکنالوژي نه استفاده وکړئ ځوانانو. ټکنالوژي از د فیوچر. بیا وایم ټکنالوژي از د فیوچر. حتما ترې استفاده وکړئ، عصري ټکنالوژي وکاروئ او ځان ورسره عادت کړئ. دریم، آیا تاسو تر اوسه پورې په مدیریتي موقفونو کې کار کړی؟ یعنی هغه منیجریل سکلز لرئ؟ څلورم، آیا فکر کوئ چې نوي کارمندان ګمارلی شئ او دغه کارمندانو باندې اعتماد کولی شئ او دغه کارمندانو ته کار سپارلی شئ؟ ډېر خلک دغسې دي چې وایي ټول کارونه زه کوم، په نورو اعتماد نشي کولی، وایي زه باید دا کار وکم، که بل باندې اعتماد وکم ممکن نور خلک راته دا کار خراب کړي. تاسو څومره دغه وړتیا لرئ چې په نورو باندې اعتماد وکړئ، نوي خلک وګمارئ او کار ورته وسپارئ؟ په هو او نه ځواب کړئ. دوستانو، دغه چارت کې 20 پوښتنې وي او هر یو پوښتنه یو نمره لري. که هغه یس وي او یا هم نو وي، دواړه یو نمره لري. که ستاسو یس د 19 څخه تر 22 پورې وي، تاسو د کار لپاره آماده یاستئ، مبارک مو شه، کار پیل کړئ له خیره. که چیرې ستاسو نمرې د 11 څخه تر 14 پورې وي، تاسو باید دقت وکړئ، یو ځل بیا مرور وکړئ، خپل بزنس پلان باندې فکر وکړئ، خپل کار باندې فکر وکړئ او هغه مهارتونه چې دغه جدول کې تاسو نو لیکلی هغه باید په یس تبدیل کړئ، یعنی په ځان باندې باید کار وکړئ. په دریمه برخه کې که چیرې ستاسو نمرې د 6 څخه تر 11 پورې وي، نو تاسو شدیداً ضرورت لري چې په ځان کار وکړئ، زده کړه وکړئ، بزنس پلانونو باندې کار وکړئ. تاسو آماده ناستئ چې کاروبار پر مخ ویسئ، یعنی د کاروبار د پر مخ وړلو لپاره باید تاسو آمادګي ونیسئ. آخري برخه، که خدای مکړه ستاسو ځوابونه د 0 څخه تر 5 پورې وي، یعنی د 0 نه تر 5 پورې تاسو یس یا هو ولرئ، نو تاسو کاروبار نشئ پیلولی. تاسو ډیر کار ته ضرورت لرئ. تاسو باید د 0 نه شروع وکړئ او باید پر مخ لاړ شئ. په دغه حالت او دینه مخکې حالت کې زه تاسو ته توصیه نه کوم چې کاروبار پیل کړئ. ولې که چیرې 19 نه تر 22 پورې تاسو نمرې واخیسته، له ما سره مشوره وکړئ، راشئ، زه تاسو سره همکاري کوم چې تاسو خپل کاروبار پیل کړئ. یو ځل بیا دوستانو تاسو ته وایم، موږ ضرورت لرو چې په افغانستان کې بیلیونران ولرو. نور هیوادونه لري، زمونږ ګاونډی هیواد پاکستان لري، په نړۍ کې ډیری هیوادونه دي چې بیلیون ډالرز پیپل لري، یعنی بیلیونران لري، ولې په افغانستان کې موږ نه لرو. زه غواړم چې تاسو د افغانستان بیلیونر واوسئ. تاسو کاروبار پیل کړئ، په خپلو خپو ودرېږئ، ولې د کاروبار د پیل لپاره دقت وکړئ. عرفي کاروبار مه پیلوئ، عصري کاروبار پیل کړئ، په ښه شکل پیل کړئ. په پای کې یو ځل بیا له تاسو غوښتنه کوم چې دغه فورم په ښه شکل ډک کړئ، صادقانه یې ډک کړئ او نتایج یې که چیرې لازم مو ګڼل له ما سره شریک کړئ، په کمنټ کې ولیکئ. که چیرې ستاسو نمرې د 19 څخه تر 22 پورې وي، تاسو کاروبار دپاره آماده یاستئ، راشئ، زه مو په خدمت کې یم. د مشورې په برخه کې له تاسو سره همکاري کوم. څه چې مې زده دی له تاسو نه سپما کوم. تاسو نه مې هیله دا ده چې راشئ، د یوټیوب چینل جوړ کړئ او خپل د یوټیوب چینل په کمنټ کې راته ولیکئ. زه به حتما سبسکرایب کړم، د ملګرو سره به هم شریک کړم. تر بیا تاسو پورې وبخښونکي سختم تعالی سپارم.